یو کال وړاندې د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان لور شاهزاده هندیه په لندن کې د بي بي سي د دفتر د کتنې پر مهال د خپل پلار او مور ملکې سوریا په اړه هغه کیسې وکړې چې تر اوسه ډېر لږ خلک پرې خبر دي. شاهزاده د پلار پرتله مور له اولادونو سره د کورنۍ ډیسپلین پلي کولو کې جدي وبلله. د امان الله خان هغه له احساساتو د ډکو شیبو کیسه وکړه چې افغانستان پسې به یې اوښکې تویولې. شاهزاده په کور دننه د امان الله خان د عادتونو کیسه وکړه. د امان الله خان پر کلکو دینی اعتقاداتو او 2 ځلې حج ته پر تګ رڼا واچوله او دا چې پوهیده چې په پرځولو کې د انګلیسانو لاس وو. شاهزاده د امان الله خان د مړینې کیسه وکړه چې په دې پروګرام کې پر همدې موضوع تم کیږو. او آدم با تاج کلان با طیاره پلار به دې له لوی تاج سره هلته د افغانستان پر لور ځي. دا هغه وړاندوینه وه چې په 1958 زیږدیز کال کې د ایران په مشهد کې یو وړانده صوفي شاهزاده هندیه ته کړې وه. خو هغې نه د امان الله خان د مړینې تعبیر ترې ایستلی و او نه یې هم فکر کاوه چې پلار د یې له لوی تاج سره د پاچا په توګه افغانستان ته ستون شي. دا هغه وخت دی چې امان الله خان په ایټالیا کې جلا وطنی دی او د شاهزاده هندیه په خبره هیواد یې ډېر یادېده. شاه امان الله خان تر 10 کلنې واکمنۍ وروسته چې افغانستان پرېښود بیا یې وطن په ژوندوني ونه لید. شاهزاده هندیه چې د بي بي سي دفتر ته راغلې وه زموږ له هغو پوښتنو چې مطرح کول یې ګران ول یوه یې د شاه امان الله خان د مړینې څرنګوالی و او زموږ اندېښنه پر ځای وه ځکه نږدې 6 لسیزې وروسته هم د امان الله خان د مړینې کیسې پر دواړو شاهزادۍ او موږ خپګان خپور کړ. ما چې کله وطن پسې د شاه امان الله خان د خپه کېدو پوښتنه ترې وکړه او ویې ویل چې ما ته ژړا رانشي نو غوښتل مې چې پوښتنې بندې کړم. خو په شاهزادۍ کې د پلار نښې نښانې شته او د غمجنو کیسو له پړاوه بې ژړا ووتله. د امان الله خان د مړینې لامل ناروغي وه خو د پلار له مړینې سره تړلې پر شاهزاده هندیې 2 نورو مسلو هم ژور اغېز پرېښی. تر مړینې وړاندې د یوه ګونګي او وړانده سپینګیري وړاندوینې او له مرګه وروسته افغانستان ته د پلار د مړي لیږد او ښخولو سره تړلې ناندرۍ. د امان الله خان د مړینې وړاندوینې د کیسې پر مهال داسې ښکارېدل لکه د شاهزاده هندیې د سترګو پر وړاندې چې هماغه سپینګیری مجسم شوی وي او غږېدلی وي. شاهزاده وایي دغه کس صوفي او نورانی شخصیت و. ګونګیان هم غږ لري او د دې سړي هم یو عجیب او غریب غږ و چې ښایي همدې غږ یې سپینګیری د هندیې په مغزو کې تلپاتی کړی وي. کله چې شاهزاده د یوې مودې لپاره د ایران مشهد کې میشته وه دا کیسه پیښه شوې وه. نو ویل یې یو ځل مې له خپل ایراني میړه وغوښتل چې موږ ته خپلې ځمکې راوښیي. په راستنېدو کې د سړک پر غاړه یو ړوند سپینګیری له لکړې سره روان و. سر نزدیک سرک ما موتر همین نزدیک سرک یک پیرمرد کور با چوب راه میرفت یک بچگک خورد. پر راستنېدو کې د سړک پر غاړه یو ړوند سپینګیری له لکړې سره روان و. دا نو 1958 کال و. یو کشر هلکی هم ورسره و. له دې چې دوی غریبانان ول موږ وغوښتل چې دوی ته پیسې ورکړو. موټر مو ورته ودراوه. دا سپینګیری یو نورانی صوفي سړی و. یوازې ړوند نه چې ګونګی هم و. خو دا هلکی په حرکتونو پوهېده. مگر این بچه حرکتای مرد پیر رو میفهمید. د شاهزاده هندیه لا ډیر پام سپینګیری ته هغه محل واوښت چې په خپلو اشارو یې وروښودل چې ګواکې د دې او د پلار ټولنیز موقف یې ور معلوم شو. له سپینګیری سره ولاړ هلک شاهزاده ته د هغه د اشارو مطلب ووایه چې این زن که درون موتر است یک تاج خورترک داره به سرش. تاج نیست پیچ تاج. مگه بابا داره که تاج کلان داره. د هلک ویل دی وایي دغه ښځه چې په موټر کې ده
کوچنی تاج یې پر سر دی خو پلار یې لوی تاج لري. دلته و چې سپینګیری په خپل عجیب غږ او اشاره شاهزادی ته هغه سوچ ورواچو چې تر نن یې یادوي. و این آدم با تاج کلان بعد از 2 سال نو خپل لاس داسې د افغانستان په لور اشاره کړ چې 2 کال وروسته هلته ځي. هغه سړی له لوی تاج سره په الوتکه کې هغې خواته ځي. اونجا میره. او آدم با تاج کلان با طیاره او طرف میره. خو د ګونګي او وړاندې سپینګیری اشاره کلونه ونیول چې شاهزاده هندیه یې په تعبیر پوښوه. روحاني سړی په ژوندونی نه بلکې په مړینې وطن ته د لوی تاج د ستنېدلو وړاندوینه کړې وه. شاهزاده په داسې حال کې چې ستونه یې ډک شو ویې ویل گفتن که بابا که چطور ممکن است بابا پس پادشاه میشه پس افغانستان میره. ما ویل دا به څنګه شونې وي چې پلار به مې بیا پاچا کیږي او افغانستان ته به ځي. هغه هم الوتکه کې چې چندان یې نه خوښېدله. بالاخره بعد از 2 سال پدرم با تاج کلانش با طیاره رفته افغانستان فوت کرده. بالاخره وروسته له 2 کلونو پلار مې مړ شو او له لوی تاج سره په الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. امان الله خان چې کندهار کې پریکړه وکړه چې د ځواک پر سر جګړه نه کوي او د هیواد پرېښودو ته یې ترجیح ورکړه، له خپلې کورنۍ سره د ایټالیا پلازمینې روم ته ولاړ. د څو محدودو ورځو لپاره په روم کې د افغانستان د سفارت په ودانۍ کې پاتې شو، خو له هغه ځایه یې د ایستلو امر وشو. له بی بی سی سره په لومړنیو مرکو کې شاهزاده هندیه وویل موږ د خوړلو لپاره یو څه درلودل خو وروسته کم شول ځکه موږ 9 کسان وو. که څه هم مور مې ملکه وه خو د روم تور بازار ته بتلله او زموږ لپاره به یې د ډوډۍ تابع کوله، خو کمه او غریبانه ډوډۍ. له کړاوه د ډکو ورځو تر تیرولو وروسته شاهزادی وایي چې په روم کې د یوې مودې لپاره هوساول، خو د مور او پلار تر مړینې وروسته پر دې خویندو او وروڼو یې روزګار تریخ شو. دا هغه ورځې ورپه یادوي چې 9 کسان به تش دسترخوان ته ناست ول. هندیه چې 19 کاله له مور سره وایي چې ملکه سوریا د افغانستان له وضعیته ډیره کړې ده او تل به له اروپایي هیوادونو سره پرتله کاوه. شاهزاده وایي مور یې د سرطان ناروغي او جلاوطنۍ ووژله. دا د هغو شپو کیسه کوي چې تر سهاره به د مور سر ته ناسته وه او مور ته د خدمت دا شپې ورځې د خپل ژوند تر ټولو ښې شیبې بولي. د شاهزادی په وینا مور ملکه سوریا د ژوند په وروستیو کې سخت ارمان درلوده چې شین رنګی کمیس ولري، خو دغه ارمان یې تر مرګه پوره نشو. د 1980 کال د اپریل پر 25مه د سویس زوریخ ښار په یو روغتون کې امان الله خان ساه ورکړه. شاهزاده هندیه وایي وقتی گپ پاکستان شد دولت افغانستان خجالت کشید. کله چې د پاکستان خبره وشوه نو پوهیږم چې د افغانستان دولت خجالت وایست که څنګه. وی ویل چې رای وړي خو جلال آباد ته. بله بیانیم مگر جلال آباد. افغان تاریخ پوه ډاکټر اعظم سیستانی وایي امان الله خان دومره پر خلکو ګران و چې پر هغه ورځ چې د مړینې خبر خپور شو هغه ورځپاڼه چې په 2 روپیو وه قیمت یې 40 ته ورسید. که څه هم ډیر معلومات پکې نه ول، یوازې همدومره پکې لیکل شوي ول چې کله او چیرې امان الله خان وفات شو او عکس یې ورسره خپور شوی و. دی وایي یوازې نوم یې ورځپاڼه متبرک سند ګرځولې وه. خپګان او پښیماني هغه 2 احساسول چې د ښاغلي سیستاني په خبره په خلکو کې لا ډیر پیدا شول. د په وینا د امان الله خان لمړینې سره خلک متوجه شول چې وغولېدل. عادل، زړه سواندی، د ښځو د زده کړې ملاتړی او مترقي او پر معرف ماین پاچا یې له لاسه ورکړ. یو شمېر خلکو افسوس کاوه چې ولې پر ضد ودرېدل. امان الله خان یوازې افغانستان پورې محدود نه و. د ښاغلي سیستاني په وینا په پښتونخوا کې امان الله خان ته ارادت ان د انګریز چارواکو پام ځان ته ور اړولی و چې په اړه یې لیکلي دي او تر هغه وراخوا بیا د هند مسلمانانو هم امان الله خان خپل پاچا ګاڼه. پاکستان چې د امان الله خان د مړینې پر کال 14 کلن وو
د شاهزادۍ په وینا ډیر لیوال و چې امان الله خان پکې خښ شي، خو ملکه ثریا ته دا سره کرخه وه. پاکستان از خاطر که آزار به افغانستان خبر دادن به مادرم که جنازه شام الله خان غازی به پاکستان بیاریم که ما چی چیزا برش میسازیم. البته مادرم قبول نمیکرد. خوشتر بود که به یک پاکستان د دې لپاره چې افغانان زوروي، نو کله چې پاکستان مې مور ته احوال واستوه چې کله شاه امان الله خان مړی پاکستان ته راوړی، موږ به ډېر څه ورته جوړ کړو. نو مور مې دا وړاندیز ونه مانه. تر دې چې پاکستان ته یوسي، مور مې خوشاله و چې د مراکشي پوځیانو په هدیره کې خښ کړي. باز با طیاره آریانا، اون وقت آریانا تا روم میامد، طیاره آریانا سوار شده برادرم، کاکایمو و خالزاده هغه مهال د آریانا الوتکې تر روم راتللې. نو بیا یې د آریانا په الوتکه کې یووړ چې ورور مې، کاکا مې او خوریه مې د 3 سړیو د کندهار له لارې زما د پلار مړی ولېږداوه. خو له ډاره یې جنازه کابل ته یو نه وړه، مستقیما یې جلال آباد ته یووړ. مستقیم به جلال آباد. د امان الله خان د جنازې مراسمو ته نه یوازې له افغانستانه بلکې له پښتونخوا هم د خان عبدالغفار خان په ګډون مخورو او مشرانو ځانونه رسولي ول. د فاتحې مراسم یې د کابل پل خشتي جومات کې ونیول شول چې پر ټغر ناستو کې د ډیرو پام د امان الله خان زوی شاهزاده حمایت الله ته و. له جوماته د باندې هم ګڼ شمېر خلک لیدلو ته ټول شوي ول چې ویې نشو لیدلی. د تاریخ په اوږدو کې امان الله خان ته د ډیرو صفتونو نسبت ورکړل شوی، خو هغه صفات چې ښایي د ډیرو پریکړو، کړنو او سوچ تر شا یې ونډه درلودلې وي، د شاهزادۍ په وینا 3 دي چې وایي: وطن پرست بود، ملت دوست بود، آدم با جرأت بود. وطن پرستو، ملت دوستو او با جرأت سړی و. تاریخ هم د شاهزادۍ هندیې د خبرې ګواه دی چې امان الله خان با جرأت پاچا و، خو نه د ملت او ملي ګټو پر وړاندې بلکې د بهرني نیواک پر وړاندې. نن یې د قبر موقعیت د دې لویه بیلګه ده چې په ژوندوني او مړینې د هغه څه لامل نشو چې ملت له ملت سره او یا حکومت له ملت سره د غوښتنې پر سر په شخړه کې وځي. د پلار تر مړینې یوه ورځ وروسته یې له پوښه ایستلې لوڅه توره شاته واچوله او له خلکو سره یې ژمنه وکړه چې په هر قیمت چې وي د هیواد او خلکو ګټو ته به ځان وقف کوي. له تورې او تیرې ژبې د انګریزانو پر وړاندې کار واخیست، خو چې خبره د هیواد وه، که څه هم د بهرنیو په لمسون ډیر لږ شمېر خلک یې پر ضد راپورته شول، امان الله خان د دې جرأت ونه کړ چې د ده په خبره د خپل ملت پر وړاندې توره راوباسي. د ژوند تر پایه یې غربت ته ترجیح ورکړه. له مړینې وروسته په کابل کې او د عصري افغانستان هیله بخونکو نښو نښانو شاوخوا ښخېدل د امان الله خان وصیت و. جنازه یې د وطن پر لور روانه شوه، خو د کابل هوا پرې ونه لګېده او په جلال آباد کې د خپل پلار امیر حبیب الله خان څنګ کې ښخ کړای شو. د پاچا تر مړینې وروسته ملکې لسیزه هم پوره نه کړه او له اوږده کړاو وروسته ثریا د سرطان ناروغۍ له امله په 1988 کال کې ساه ورکړه. د ملکې جنازه هم چې د شاهزادۍ په وینا په ژوندوني د افغانستان ارمان کاوه د وطن پر لور وخوځېده، خو ځای معلوم و، د شاه تر څنګ ښخېدله. له همدې پیښې سره شاهزادۍ هندیه د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ستنېده او په الوتکه کې د مور د جنازې تر څنګ ناسته وه. دا کیسه کوي چې د سهار 4 بجې وې چې پیلوټ وویل: اوس د افغانستان خاورې ته دننه شو. شاهزادۍ د نه زغمل کېدونکي غم پر مهال د نه تشریح کېدونکي احساس کیسه کوي او وایي: د افغانستان خاورې ته د ننوتو له اعلان سره ما ډېر وژړل، اوس مې هم چې یادېږي ژاړم.